د جنت صفونه څومره کسان جنت ته ځي او څو صفه جوړیږي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي جنتیان به 120 صفه وي، 80 صفه به د دغه امت مبارکه وي او 40 صفه د هغه مخکینی ټول امت وو. دوه برخې جنتیان امت رسول الله صلی الله علیه وسلم، یوه برخه د اویا امتونو چې تیر شوي دي د هغو ټولو دي. بل روایت کې راځي څه کسان نبي علیه الصلاة والسلام چې یو حدیث مبارک حدیث تفصیلي خبر چې راغلی ده چې دا ذکر کړه یوم یجعل الولدان شیبا للسماء منفطر به. داسې ورځ ده د قیامت هغه چې تظهر كل مرضعة عما أرضعت، هغه آیتونه چې راځي ویښتنه وشو هغه ورځ کومه ورځ ده چې دومره سخته ورځ ده چې مور به د زوی نه بېزارې، هر قریب به د قریب نه بېزارې، یو کنکی به سپین ږیری شي کې که موجود وي. وایي چې الله تعالی آدم علیه السلام ته وویل چې ته ډله د جهنمیانو بېله کړه د خپل اولادې نه. څومره په هرو زرو کې 999 کسان د جهنم په طرف باندې. نو دلته ذاتي صحابه ډېر وارخطا شوه چې دا په زرو کې یو سړی چې جنت ته ځي نو هغه به کوم یو انسان وي. نو نبي علیه السلام د تسلي دپاره ورته ویل تاسې ولې په دې نه یې خوشحاله چې څلورمه حصه د جنتیانو تاسې شئ د امت رسول الله صلی الله علیه وسلم. دوی د خوشحالي نه الله اکبر کړه، خود خوشحاله یې په دې. بیا ورته ویل چې درېیمه شئ خود خوشحاله یې، چې نیمه شئ خود خوشحاله یې. یو روایت کې تر نیمې پورې خبره راغله، خو زیاتت پرې علم ده. خو د وروسته روایت کې دوه برخې چې دوه برخې به د دغه امت وي. بیا وجه ورته ویل غمجن کېږئ به چې په زرو کې 999 کسان جهنم ته ځي، یو جنت ته ځي. هغه نسبت مسلمانو کافرانو ته ده، د عمره کافران دي دومره ډېر تر مسلمانانو. یو یاجوج ماجوج چې راواخلې د یو زر اولاده یي، نو مسلمانانو د یوه زرمه حساب نه کېږي. بیا په مسلمانانو کې دغه امت تر هغه نورو ټولو نه بیا زیات ده، ځکه د نبي علیه الصلاة والسلام معجزه دایمي د قرآن عظیم الشان تر قیامته پورې پاتې ده. نو تر څو پورې الحمدلله مسلمانان شته او وي به، چې تر څو پورې اراده د بقا د دنیا د الله تعالی وي به، نو دغه مسلمانان ډېر دي په نسبت سره امتونو سابقه ورته، ځکه د دغه جنتیان هم د دغه امت ډېر دي. ولې خو جنت خو مسلمان چې کافر خو تللی نشي. د دغه امت مسلمانان تر ټولو امتونو زیات دي. بیا دا بل روایت کې د هغه جنت هم دروازې دي، د هغې دروازې خپل خپل خلک دي. د دغه امت ځان ته دروازه ده، هر امت ځان ته دروازه لري، خو د دغه امت دومره غټه دروازه ده چې جنت ته دغه امتیان ور داخلېږي چې په آس ښه آس باندې سپور سړی چې ښه آسوارم وي، په ښه آس ښه آسوار سپور شي، 3 ورځې ځغلوي، دومره دروازه وي. خو په دغه دروازه چې یو اجازه وشوه چې ننوځئ، داسې ازدحام به جوړ شي په دا دومره غټه دروازه چې د 3 شپو مزل یې ده، چې نږدې وي چې دا د خلکو ولې وخېږي، خو خوږېږي به نه. دا دلته چې لټپیر جوړ شي چې یو شی ور وشنې او کنکي به ور ټوپ کړي، په خوږو مږو نه پېږي. دا دومره غټه دروازه چې د 3 شپو آس مزل کوي. خو امت خو کم امت نه ده چې 2 برخې د جنت دوی جوړوي. یو سب خو د یو دیوال نه تر بله دیواله. د حشر میدان دا ټولې دنیا په انداز ده، د ټولې دنیا په انداز. نو د یوه سر نه تر بله سره 80 صفحې چې د دغه امت یې نو څومره شوه؟ دغه دا موږ یو داسې ناست خلک 1.5 کسان شاوخوا یو چې دغه غټه دروازه باندې د دغه جومات په یوه ور وځو، څومره ازدحام به جوړ شي د یوه جومات خلک. نو ټولې دنیا خلک د نبي علیه السلام نه نیولې تر قیامته چې راځي خو خود ډېر دي.